السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو دوستانو، هیله لرم چې روغ او جوړ به یاست او د صحت په کالوۍ کې به نغښتي یاست. نن غواړم په دې ویډیو کې درته وښیم چې څنګه کولی شو د یوټیوب د ویډیوګانو ډسکرپشن کاپي کړو، که هغه چیرته لینکونه وي یا لیک وي یا خط وي، هر څه چې په ډسکرپشن کې وجود لري نو تاسو یې په ډېر اسانۍ سره کاپي کولی شئ. نو دوستانو، مخکې له دې چې په ویډیو باندې پیل کوم، تاسو څخه هیله لرم چې زما چینل درسره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې د بیل نشان هم ووایئ، تر څو دا رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې تاسو ته پر وخت سره در ورسیږي. نو راځئ ویډیو باندې پیل کوو. نو تاسو یو اپلیکیشن ته ضرورت لرئ، یونیورسل کافي. نو دغه اپلیکیشن به تاسو له پلی سټور څخه انسټال کړئ. پلی سټور به تاسو خلاص کړئ. کله چې پلی سټور خلاص کړم، دلته به تاسو په سرچ کې ولیکئ یوټیوب ډسکرپشن کافي به تاسو ولیکئ. دا دوستانو یوټیوب ډسکرپشن کافي یا یونیورسل کافي، هر څه چې تاسو دواړه لیکلی شئ، نو هر څه چې لیکئ نو هغه تاسو په سرچ کې ولیکئ. نو دا دوستانو دغه اپلیکیشن چې وینئ دغه به تاسو خپل موبایل کې انسټال کړئ. دا دی دوستانو ما تیر انسټال کړی، زه به یې اوپن کړم. کله مو چې اوپن کړم تاسو ته به دا رقم صفحه خلاصه سي. نو تاسو د یونیورسل کافي د ډیسیبل ده، نو تاسو انیبل کړئ او تاسو اوپن سیټینګ باندې به وروسته کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړم، دلته لاندې تاسې وینئ انسټالډ سروس، په دې باندې به تاسو بیا کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړم، د یونیورسل کافي د آف د تاسې به یې آن کړئ. دا به تاسو ووهئ، نو لاندې الاو دغه باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړم، نو بیرته به باک تاسو لاړ شئ. دوستانو دلته به تاسو راشئ. اوس دلته لاندې به راسئ، لانګ پریس باندې به تاسو کلیک وکړئ. په دې باندې به کلیک وکړئ او بیا به تاسو په کافي باندې کلیک وکړئ. کله چې په دې باندې کلیک وکړم، نو ستاسو د یونیورسل کافي آپشن به فعال شي. نو اوس تاسو کولی شئ په اسانۍ سره د یوټیوب د ویډیوګانو ډسکرپشن کافي کړئ. نو اوس څنګه کولی شو د یوټیوب د ویډیوګانو ډسکرپشن کافي کړو؟ نو تاسو به یوټیوب ته لاړ شئ، یوټیوب به خلاص کړئ. دوستانو لږ صبر کوو. دا دی دوستانو، دغه زه د دې ویډیو ډسکرپشن غواړم چې کافي کړم. نو دغه څنګه کولی شم دغه ډسکرپشن کافي کړم؟ اوس به دا فاست بار به تاسو ښکته کړئ. نو دلته تاسو ته لیکلي دي د یونیورسل کافي نوټیفیکیشن، تاسو ګورئ. دغه نه به تاسو ډبل کلیک وکړئ. دوستانو تاسو ته به داسې صفحه خلاصه شي. نو تاسو په د کوم لیک چې کافي کول غواړئ نو هغه نه به تاسو ګوته کلیک کړئ او بیا به تاسو په کافي آپشن باندې کلیک وکړئ. دا دی دوستانو په زموږ د ډسکرپشن لینک او خط هر څه چې وي نو هغه به تاسو په یو کلیک سره کافي کړئ. نو چیرته چې غواړئ نو تاسې پیسټ کړئ، نو هلته به تاسو پیسټ کړئ. نو اوس دلته تاسو ګورئ دغه یونیورسل کافي نوټیفیکیشن، دغه اوس بیرته څنګه بندولی شو؟ نو تاسو به دلته راشئ یونیورسل کافي ته. کله چې یونیورسل کافي ته راغلی، نو دلته تاسو ته لیکلي دي نوټیفیکیشن، دغه که چیرته تاسو آف کړئ، نو دلته دوستانو دغه د یونیورسل کافي نوټیفیکیشن به بند سي، او که چیرته بیرته آن کړئ نو دغه به بیرته راشي.
دا دی دوستانو بیرته راغی. که چیرته تاسو غواړئ لیک یا کافي کړئ نو نوټیفیکیشن یې خلاصوئ او که چیرته نه غواړئ نو بیرته یې بندوئ. نو دغه وه زموږ د نن ورځې ویډیو. هیله لرم چې خوښ شوې مو وي. که چیرته مو خوښ شوي نو ویډیو لایک کړئ او شیر کړئ. نو دغه در بلې ویډیو پورې د خدای په امان.